خزه په خشاک کې بدله سودا درکم خو خشاک چې د څومره دی ټول براکې بچې سړی خو دې پاو کې وو ظالمه دا خو د 500,000 روپو خشاک دی خان دا خو ټول کلی ته پته ده چې دا ځنګلاتو ستاسو دي خو دې بیا هم راځي او ونې ماتوي خلکه ته په خبره نه پوهېږې ودرېږه ستا سر وداغم مور چې انسان ظالم شي نو هغه به په چا څنګه زړه خفه کي چې هغه کوی چالو شي ټول د پاڼو ډک دی زه د خیره داسه وشو تبر خو لاړو کوی ته ګل رحمان نه چې کوی ته تبر وګرځېږي نو ډېر خفه کور ته راشي نو ښځه ورته وایي ګل رحمان تا چې داسې د دې تبر نه ځان خلاص کو نو ته به اوس دا کار پسه کې هغه خو داسې و لکه ستا لاس څه ووایم ښځې ما د کس ته خو نه دی غورځولې خو کار مې کو او د لاسه مې وښویېدو نو ګل رحمانه ورشه اوس یې د کوی نه روباسه که نه دا به تا له اوس څوک روباسي زه د کوی نه څنګه روباسم هغه کوی خو ډېر ډوب دی او لاندې د پاڼو نه ډک دی هغې کې سم نه ښکاري ګل رحمانه ورشه پړې وتړه او لاندې ورکوز شه دا ټول خلک کوی ته داسې ورکوزیږي ورشه او دا خپل تبر دې راواخله کنې بیا به دغه شان ناست دی تا سره خو د بل تبر پیسې هم نشته او نه درله څوک پیسې قرض درکوي او نه درله څوک قرض پیسې درکوي او ستا خبره ټیک ده ښځې زه به پې خپل کوشش وکم او نوره د قسمت خبره ده بس زه ورځم ځنګل ته کیدی شي لږ ناوخته راشم ګل رحمان ته ښځه خبرې وکړي نو دی لاړ شي ځنګل ته خپل تبر پسې بیا ګل رحمان رو رسی هغه ځنګل ته په کم کې چې هغه کوی وي ولې چې دی ډېر غریب وي او د سره د کار دپاره بل څه اوزار نه وي په دې کوی کې به زه خپل تبر ګورم څنګه زما خو پې بلکل سمې نه راځي دا خو ډېره ګرانه ده ګل رحمان ځان سره دا سوچ کوي چې دې کې د هغه کوی نه رڼاګانې شروع شي لږ ساعت پس د دې کوی نه یو پري روزي کومه چې ډېره خشته وي ګل رحمان چې هغه وویني نو ډېر ویریږي او حیرانه هم شي وایه تا ته څه مسله ده ته بار بار دې کوی سره ولې ودرېږي زما نه دې کوی کې تبر پرېوتی دی ما د بره ونې نه څرانګې کټ کولې او تبر رانه پرېوتو زه په هغه خپل تبر پسې راغلی یم د دې ونې نه چې څوک هم څرانګې را کټ کوي نو هغه ته څه ناڅه بودري پېښېږي دا به ته ډېر نیک انسان یې په دې وجه ته بچ یې جي زه به نورې څرانګې نه کټ کوم خو زما تبر ما ته واپس کا ولې چې په هغې زه خپله مزدوري کوم ټیک ده زه تا له ستا تبر روړم ته انتظار وکړه دا پري ده ته دا خبره وکړي او بیا کوی ته واپس ښکته شي لږ ساعت پس دا پري ځان سره د چاندی تبر روخیجوي کم چې د ګل رحمان د تبر نه ډېر قیمتي وي وایه دا ستا تبر دی او که نه ما ته خو لاندې دا تبر ملو شو ګل رحمان لږ ساعت هغه تبر ته ګوري او بیا دې پري ته وایي نه جي دا زما تبر نه دی دا خو ډېر قیمتي تبر دی او زما هغه خو ډېر معمولي تبر و زما هماغه خپل تبر پکار دی دا پري چې د ګل رحمان خبره واوري نو ورته وایي ټیک ته زه لاندې بیا ګورم او تا له ستا تبر راخیژوم ته انتظار وکړه دا پري ولګي او بیا هغه کوی ته ورښکته شي لږ ساعت پس چې دا روخیږي نو دا ځان سره د سرو تبر روخیږي کم چې نور هم قیمتي وي ما ته بل دا تبر ملو شو آیا دا ستا تبر دی او که نه
نه چې دام زما تبر نه دی، دا تبر خو د سرو ښکاري، زماغه خو یو عام ساده تبر و. مهرباني وکړه مال هم زماغه تبر روخېجوه. دا پري چې د ګل رحمان خبره واوري نو ته وایي ټیک ته زه یو پیره بیا ګورم او تاله ستا تبر راخېژوم، ته انتظار وکړه. دا پري یو پیره بیا کوی ته ورښکته شي او ګل رحمان دا ټوله نظاره ویني. لږ ساعت پس چې دا پري روخیږي نو دا هم د ګل رحمان هغه تبر ځان سره روخیږي. ما ته دا تبر ملو شو، آیا دا ستا تبر دی؟ او جی هم دا زما تبر دی، دا مال راکا، ستاسو به ډیره مهرباني وي. دا پري د ګل رحمان د سچایۍ نه ډیره متاثره شي او ورته وایي ما ته پته وه چې دا ستا تبر دی، خو ما ستا امتحان اغستو. دلته چې څوک هم راځي نو هغوی د لالچ نه ډکي، خو زما ستا ایمانداري او سچایي ډیره خوښه شوه او هم په دې وجه زه تاله دا ټول تبرونه په تحفه کې درکوم. دا ستا انعام دی. هغه پري ولګي او ګل رحمان ته 3 واړه تبرونه راولي. ګل رحمان چې دا وویني نو ډیر حیرانه شي او دته د خپلې سچایۍ او د ایماندارۍ انعام ملو شي. بیا ګل رحمان کور ته راغلی وي او هغه تبرونه یې هم روړي وي نو مور او ښځه یې ډېر حیرانه وي او ده ته وایي ګل رحمانه تا خو وی زه خپل تبر نشم راغستی، تا خو ورسره 2 قیمتي تبرونه هم روړل، دا څه کیسه ده؟ ګل رحمان ولګي او ښځې او مور ته ټوله کیسه وکړي او د پري هغه خبره ورته هم وکړي. دا سوی ګل رحمانه زما خو ستا په خبرو یقین نه راځي او د سرو دا تبر کو اصلي نو دا خو به مونږ ډیر مالدار شو. اصلي به ولې نه ښځې، دا خو مال هغه پري تحفه کې راکړل، ولې چې ما هغې ته رښتیا وویل. زویه خیر دې بیا هم ته لاړ شه او زرګر ته یې وښایه، هسې نه دا نقلي او کو اصلي نو ایستی پې خرڅ کا، بلا پیسې به درله وټي. ټیک ده مورې چې ته وې نو زه به یې یوسم مارکیټ ته او زرګر ته به یې وښیم، ګورم چې هغه څه وایي. بیا په سبا ګل رحمان راغلی وي د زرګر دکان ته او د سرو هغه تبر یې روړی وي. د مارکیټ هغه ټول کسان ورته هم راټول شوي. وروره دا تبر تا ته کم ځای ملو شو؟ دا خو ډیر قیمتي تبر دی او د کمې سونې نه چې جوړ دی نو دا ډیره پخوانی ده. وروره دا خو زمانه د ځنګل کوهي ته تبر پرېوتو نو بیا د هغې نه یو پري راووته، ما ته یې لومبې د سرو تبر وخو نو ما ورته وی دا زما نه دی، بیا یې راته دا خپل وخو نو ما ورته وی او دا زما تبر دی، بس هغې راله د سرو دا تبر هم راکو. یاره دا ته چې کومه خبره کې په دې زما دماغ کار نه کوي، خو دومره درته ویم چې د دې تبر قیمت دلته چا سره هم نشته، دا خو بار ملک ته ولېږه چې سمې پیسې درله وکړي. دی خو اشرف هم تبر ته په تماشه یي نو دی ګل رحمان ته وایي یره د پریانو وله کیسې خو به پخوا خلکو کولې، خو په دې وخت کې پریانې کم دي، څپا وایه وی دا مې چانه راپټ کو، د ځانه کیسې څه له جوړې؟ نه اشرفه چې څه خبره وه هغه مې درته وکړه، اوس چې ته هر څه مطلب اخلې هغه ستا خوښه ده، خو ماله دا تبر یو پري راکو او هغه هم د ځنګل د کوهي نه راووته، هغه کوهي ډېر پخوانی دی او په هغې کې هم دغه مخلوقات اوسېږي. ګل رحمان ټولو ته د پري خبره وکړي او څوک پې یقین نه کوي، خو اشرف خبره مازغو ته واچوي. بیا اشرف کور ته په منډه منډه راشي ولې چې دی سم پړسېدلی وي او د ګل رحمان کامیابي ترې نه ازمېږي. ښځې یا ښځې چېرته یې راوځه؟ ولی اشرف څه چل دی؟ څه خو پندې راغستې دي؟ ښځې خبر خو نه یې که نه، ګل رحمان خو لاړو ځان له ګورنر شو، ډېره غټه خزانه په لاس ورغله. ولی څه چلو شو؟ چېرته د خیر خبر به رانړې اشرفه؟ ښځې ګل رحمان مارکیټ ته د سرو تبر راوړی و او هغه وی دا راته ځنګل کې د کوهي نه میلو شو، وی پري ترې راووته او ما له یې تبر راکو، ډېر قیمتي تبر و. دا سوی اشرفه هغه له خو اوسه پورې چا تبر نه بدلو، اوس ورسره د سرو تبر د کم ځای نه راغې، په دې وخت
مخکې پریانې څه کوي؟ دغه خو زه ویم که نه ښځې خلک هغه د مالداره شو او موږ دغه دوکانګي ته ناست یو. زه ویم چې سم لاړ شم ځنګل ته دغه کوهي خواله کیدای شي زما هم چانس ولګي. څه دی خیال دی؟ اوس به دې څه چانس ولګي؟ اوس خو درنه هغه تبر روړو له طبخ پته لري که نه؟ نو ښځې ما ته څه پته وه؟ تا خو ګلرحمان خلک خبر کړل وایي په کوهي کې پري ده، ته ماله روټۍ راکړه چې وخورم بیا په دې خبره سوچ کوم. اشرف او د ده ښځه ډېر لالچیانې او دی د ګلرحمان کامیابي برداشت کولی نشي. دی خوا خان تم دیرې له چمچه راغلی وي او هغه تم د تبر خبر میلو شي. خالکا نو دا خبر رښتیا دی که دروغ؟ ما ته خو دا خبر هسې ګپ ښکاري، دا خو د نه منلو خبره ده. صاحب خبر بالکل رښتیا دی. ما ته هغه زرګر پخپله ووایي وایي داسې قیمتي تبر ما په دې زندګۍ کې نه و لیدلی او ګلرحمان دا خبره کړې ده چې دا ما ته د ځنګل په کوهي کې میلاو شو. د کوهي نه ورته پرې راوتې وه او دله دا تبر ورکړی دی. کو دا تبر واقعي دومره قیمتي وي نو دا بیا زما کیږي، ولې چې دا کوی زما په ځنګل کې دی. ته داسې وکړه چې ورشه او ګلرحمان مال راوله، زه په خپله د سره خبره کول غواړم. ټیک ده خان چې څنګه ستاسو خوښه یي. خان چې د تبر ووري نو دیم ورته لالچ کې راشي او دی ګلرحمان پسې کس ولیږي. ګرانو کتونکو اوس به ګلرحمان سره څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.